سلام علیکم افغانان ورونو. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسئ. زمونږ مظلوم ملت افغانان چې د ایران د خبیث ملت نه او د خبیث فوز لخوا نه په ایران کې ډېر سخت ځورول کیږي او ډېر زیات بې عزته کیږي. د ایران فوج ته د دې ویډیو له طریقه وایم قسم په الله چې قسم می دی پلای یعنی ای خبیث مردم، ای خبیثای ایران، قسم به الله افغانا رایی تو ضعیف فکر نکنین. با والله با بالله در هر جای که باشین شما را میزنیم، در هر جای که باشین، در بادر، در ایران، در هر منطقه با ما هیچ کمزور فکر نکنین. قسم به الله به زور تفنگ از پیشتان ایران هم میگیریم. قسم به الله به زور تفنگ همه چیزا را سرت قبول میکنیم. شما خبیثای مردم ایران، شما خبیث مردم دولت ایران، مردم افغانای ما را به این قسم اذیت و آزار میکنین. شما خبیثای مردم سفارت ایران، قسم به الله بعد از این علمی ویدیوها و علمی ظلم شما که از تکرارن گردد، با خدا قسم به الله با از طریق سنایپرچای بادرای شما را انشالله فتح میکنیم و مردم خبیث شما را میزنیم. او هر افغانان چې ضمیر وجدان ضمیر ویښ لري، ټول افغانان ته وایم چې هیڅ سر په دې خبیثو باندې ونه کوي. د هر ځای کې میبینین یاره بکشین، سر سنایپر بزنین، سر لیزری بزنین، یاره از بین ببرین. قسم به الله اگه دیگه این ظلم شما را که از بین نبرین، با والله به بالله سمت الله امی وظیفه اکنون ما را ترک میکنیم. د بادر شما میم همه ترک امی خبیث ری سپیدایتم میزنیم، هر جای که باشه میزنیم انشالله. امی ویدیو اختاری است، اگر شما بند نکردین این ظلم، قسم به الله و مسلمانای برادرای ماست، ما سرشان خفه میشیم. امارت اسلامی همه دنیا که هر جای مسلمان باشه سرش خفه میشه. شما را اختار از این ویدیو میتیم که این ظلم بد کنین. اگر نه والله با بالله و سمت الله هر فرد دانه انشالله میکشیم. افغانانو که چرته دوستم نشول، بس دا یو جهاد انشالله په ایران باندې هم جهاد فرض عین دی. انشالله کوي مونږ تاسو شهادت ته انشالله په لوړ سترګه باندې ځو. السلام علیکم ورحمت الله.